خلکو د غونځاقي واله توبې ته غونځاقي دانه کټوي مې نه دی وایي په خپله مې خوړلي دي اوس مې شامي کباب راوړي دي شامي کباب نه خورم شامي الا نه دي ختم شوي مړه هغه فریزر کې دی هغه ویلي کېږي نه نو زه یې څنګه راوالم پرېږده چې ته ځان نو پرېزر نه سړی راوالي لکه کېدي ونی شي که نه مانه دومره محنت نه کېږي زه اورډر کوم ځان له کمرې ته راشي ماله اورډر کوم دا وګوره دا ایکو نه کړه مونږ ته یو دې ماله افطاري کړې وه لونه کچه غوښه یې پخ کړې وه خو کچه ربړ چې څنګه یې هغه شانتې غوښه وه اورې خورې چې کوجه مې وکنه نو بیا به تاسو پخې غوښې خوړلې وي که نه روژه کې مونږ ځان له شکر کوله ما پخلی دې پنځه دا لا آخره چې به ته اومه غوښه وخوروله موږ له خو هغه اومه غوښه هم نه راکوي دا ډېره غټه شرمېدلې دې مور ما ته وایي چې کو دې دا په ټیک ټاک کې خبره وکړه نو ما ته ووایه چې د ویښتو مې راټینګه کړم ذلیلې ښځې شرمېدلې ښځې وایي بانګیه وایي د ټوخي بوتله وایي د کباب غونځاقي اوس ما له دغه نه دا دغه چم دی کچه ښه ده چې کچه غوښه دې وواله ځواني مرګه دا غټ وجود دې روشه نه نو ګلالۍ دا خوی دا خوی وایي زه داسې پخلي کوم او تکړه یم د کور ټول کار کوم ایلونه زه خبره کوم قسم دې ایلونه روژه مې وه